درمون لیدونکو بیا هم ښه راغلاست وایم د سهار هیلې خپرونې ته ډېره مننه چې تر دې شیبه مو زموږ ملتیا وکړئ. اوس هم خوشبختانه سره په خپرونه کې جمعه خان عمرخیل د ټولنیز عدالت غوښتونکي شورا سرتاسري مشر. سلام سهار په خیر، ښه راغلاست خپرونې ته. مننه، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته او د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته چې په دا مهال زموږ او تاسو د امنیت په خوندیتوب کې هلې ځلې کوي. کور مو ودان. ډېره مننه مرخیل صاحب. ستاسو د شورا په اړه باندې که راته ووایاستئ له کله مو ایجاد کړې ده، په کومو ولایتونو کې مو فعالیتونه روان دي او تر اوسه پورې مو څه کړي دي؟ ډېر ښه. موږ شورا تقریبا په 2 کاله مخته تاسیس کړل، جوړه مو کړله چې اول فعالیت مو په کابل کې کوو او بعد له هغې موږ ډېر ښه خدمات وړاندې کړل، صحت په برخه کې، تحصیلي په برخو کې، عامه ذهنیت، آګاهي دهي، د ښځو چارو مختلفو برخو کې د یووالي لپاره مو سیمینارونه دا شیان دایر کړل. نو چې موږ بیا بعضو ولایتونه موږ ته هغه پیشنهادونه راغلو، هغه بته پیشنهاد دا و چې هغه قومي مشرانو، ځوانانو پیشنهاد به یې دا و چې موږ غواړو تاسو څنګه دلته وضع کړو، تاسو خپل فعالیت د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شروع کړئ. او هماغه و چې موږ شورا سرتاسري کړله چې خوشبختانه اوس زموږ فعالیت د افغانستان په 11 ولایتو کې جریان لري او غواړو چې دا فعالیت 14 ولایتو ته ورسوو او بعد له هغې په ولسوالیو کې کړو، هره نماینده ولسوالیو کې وټاکو او بیا په کلي کې، تر څو موږ وکولی سو چې د هر هېوادوال هغه مشروع غږ او لکه نوم نه چې د غوښتونکو ټولنیزې سرتاسري شورا پیدا ده، ټولنیز عدالت نه برخورداره سي هر یو او دا فعالیت کوو. تاسې یادوایي وکړله چې کله چې تاسې ایجادول دا د عامه پوهاوي د ښځو چارو د عدالت غوښتونکو په کم عرصه کې مشکلات او ستونزې ډېر لیدل کېږي د عدالت د ناخوالي له بخت څخه؟ ډېر بدبختانه چې موږ په هېواد کې تقریبا 4 دهې کېږي جنګ و ناخوالې بدبختي ده. تر زموږ په اند او د غوښتونکو رهبري شورا په اند تر هغه پورې چې موږ عامه ظرفیت او عامه ذهنیت لپاره کار ونه کړو او تحصیل په برخه کې کار ونه کړو چې ډېر فوکس مو دې ته ورکړې ده، دا جنګ به نه خلاص سي او نه به خلک د عدالت نه برخمن سي. موږ ډېر فوکس او کار مو کړی د تحصیل په برخه کې چې موږ د افغانستان په 11 ولایتو کې خلکو ته زمینه تحصیل برحاله برابر کړې ده چې موږ د شورا لخوا نه چې څوک ورته معرفي کېږي دوی ته 40-50% وړیا تخفیف ورکول کېږي او دوی خپل تحصیل ته ادامه ورکوي. هغه خلکو لپاره چې د سواد ته ادامه نشي ورکولی خپل تحصیل لپاره او سواد لپاره، سواد کې بعضې مشکلات لري، هغو ته سیمینارونه جوړوو، کتابونه توضیح کوو. بله برخه دا ده چې موږ عامه ذهنیت لپاره کار کوو، لکه اطرافو کې چې موږ خلک دي هغه مېرمنې باعزته چې متاسفانه تاسو داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې په اطراف کې خو په میاشتو په کلو کې هغه خپلې مېرمنې نه پرېږدي چې ډاکټر ته لاړې سي، لکه دا د وخت تولد د هغه برخه کې ده. دوی ته عامه ذهني د سیمینارونه ایجادوو. بل صحي برخه کې موږ شفاخانو سره پروتوکولونه امضا کړي. هغه خلک چې واقعا صحت او اقتصاد ضعیفه ده، تداوي خپل نشي کولی، د کورنیو هغو ته موږ له شفاخانو سره پروتوکولونه امضا کړي دي ولایتو کې او په مرکز کې، او دا لړۍ غواړو ولسوالیو ته وغځوو. موږ له خوا نه چې څوک ورته معرفېږي حد اقل هغه فیس یې ورته رایګار کړی مو ده، فیس ترې نه اخلي. بعد له هغې معاینات کې 50% تقریبا ډسکاونټ ده، 80% په دې هغو یو سرمایه ګزاري په دې برخه کې کړې ده او ماشینونه یې په زرهاو لکاو ډالر راوړي دي، خو حد اقل 50% 80% وړیا ډسکاونټ ورته اخیستل شوی ده. او هغه ځوانان موږ تقدیروو چې مشروع غوښتنه د مشروع غږ یې اوچت کړی، مشروع حق او حقوق د فرد په د ټولنې دفاع کړې ده. موږ څومره وخت مخکې د افغانستان ملي د عدالت غوښتونکو ټولنیزې او سرتاسري شورا رهبري غړي تقدیر کړل چې ولایتونه نه ول او راغلل او واقعا چې شپې ورځې سبا کړې ولې په دې د هېواد لپاره
او د عدالت لپاره د یووالي لپاره. نو دغو برخو کې کار کوو. مختلف برخې نور هم دي. د افغانستان کې متاسفانه موږ دون ناخوالې لرو او ډېر اوس فوکس مو دې ته متوجه سوي یو. تعصب پر وړاندې کار کوو. تعصب باندې لپاره مبارزه کوو تر څو موږ یو بل ومنو، یو بل ته محبت ورکړو، یووالی غوره کړو. او تاجک، ازبک، هزاره ټول یو دي سره او ټول یو کو سره، ټول د یو باغ ګلونه دي، ګلونه رنګارنګ دي، موږ هم د یو ګل دي. هر یو ځان ته یو خوشبو لري. دوی لپاره کار کوو. یو بل باید زغم ولرو، یووالي ته کار کوو. او بله خبره مهمه دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې د اشرف غني حکومت لخوا نه مشکلاتونه داسې لري په ځای د دې چې اصلي ستونزو ته رسېدګي وکړي. ستونزه لکه مخکې چې موږ ورور اشاره وکړله، د پوهنتون په سره محصلینو سره دوی وعده کړې وله چې دا به کوو دا به کوو. زه د هغو خبرې تر یو حده تاییدومه. او بله خبره زه ورسره همغږی نه یم، موږ په ځای د دې چې لاړ شو یو منار جوړ کړو د یو چا په نوم، هغو لپاره بنیادي کار باید وکړو. د هغو د اولادو د تحصیل لپاره بنیادي باید کار وکړو، تر څو موږ وکولی چې هغه خور، هغه ورور، د هغه بچیان، هغه چې خدای ناخواسته دی دې برخه کې شهید ورکړی ده، زخمي سوی ده، تحصیل ته یې دا منې ورسوي، هغه اوږده سپورټ کړو. موږ یو منار د چا په نوم کول، دا فکر کومه دا به یو جفایي له ملت سره، لکه د مزنګ څلور لارې چې د قربانیانو په نوم کړي. په ځای دې چې دا یووالي ته کار وشي، دا تعصب هغه تخم شیندي. نو جمهور رئیس نه مو دا غوښتنه ده، د اشرف غني نه مو دا غوښتنه ده چې دې ته د چا په نوم د جاده څلور لارې نه کوي. څلور لارې یا جاده یا میدانوي ډګر یا بل دا چا درد دوا نه کوي. په ځای د دې چې هغه شهید، هغه سرباز، هر چا، هغه مبارز چې د هېواد لپاره، د وطن لپاره کار کړی، فعالیت کړی ده، بنیادي رسېدګي وسوي، تحصیل په برخه کې، اقتصاد په برخه کې، دوی ته د هغو کورنۍ ته رسېدګي وکړي، کور مرسته دې ورسره وکړي. مګر یو جاده، یو څلور لارې د دوی په نوم کول، دا به ناوړې ستونزې پیدا کړي. بله، ډېره مننه. همکاري یوه لنډه دمه به واخلو، بیا به هم له خپل مېلمه سره خبرو ته ادامه ورکوو. که زموږ لیدونکو بیا هم چې راغلاست خپرونې ته، ښاغلی عمرخیل صاحب له موږ سره په خپرونه کې شته. که راسو دې ته چې ستاسې د شورا هغه عمده فعالیتونه په څه عرصه کې دي او تاسو تر اوسه پورې کوم کارونه ترسره کړي دي؟ ډېر پر ځای او معقوله سوال، مننه. موږ عمده لکه مخته مو چې وکړل، اول مو دا د ټولنیزو اساسي شورا دې ټولنې له فرد له حقوقو څخه دفاع کوي. که موږ شورا غړیتوب ولري که ونه لري، که هر قوم وي. بل تحصیل په برخه کې کار کوي او تر اوسه موږ څه کال 3,300 محصلو ته ډسکاونټ اخیستی ده، پوهنتونونو ته معرفي کړي دي، تر څو هغو خلک، هغه اشخاص چې اقتصادي ستونزې ولري، هغه د شهیدانو کورنۍ چې خپل تحصیل ته ادامه نشي ورکولی، هغه موږ پوهنتونونو ته ور معرفي کوو، تر 50% تخفیف ورته اخلو. په دې برخه کې به موږ هغه لرو پرتو سیمو اطراف کې چې متاسفانه، بدبختانه تر اوسه دولت په دې 19 کالو کې مکتب ورته نه ده جوړ کړی، او په ساعتونو دوی دګشتیانې کوي او مکتبو ته ځي، او اکثرت له سواد نه محرومه د بچیان. هغو ته موږ کتابونه توضیح کړي دي او کتابچې، تر څو موږ دوی تشویق کړو سواد خواته. دا مو کړي دي نه تنها په کابل کې، بلکې 19 ولایتو کې د افغانستان. بل فعالیت مو اجرا کړی، موږ صحت په برخه کې پروتوکولونه اجرا کړي دي، لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړله. هغه اشخاص یا نادارې کورنۍ موږ معرفي کوو ورته، او لیست به څه هغسې که تاسو ووایم جز اقتصادیات موږ څه کال ورته معرفي کړي، او دا لړۍ دوام لري، او کوشش به مو دا انشاءالله په راتلونکي کې چې موږ لا بهتره خدمات دوی ته وړاندې کړو، د الله د رضا لپاره، د یووالي لپاره، چې دوی وکولی شي یو څه سهولت ورته ایجاد شي. د ځوانانو په برخه کې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي، او په دې راتلونکي کې سیمینارونه به نور هم ورته جوړ کړو، او دا لړۍ به ولایتو ولسوالیو ته وغځوو،
تر څو موږ عامه ذهنیتونو لپاره کار وکړو، څنګه موږ وکولی شو یو بل ومنو، څنګه موږ وکولی شو یووالی ومنو. اوس خو متاسفانه دا چې ده چې ورور نه مني، یو ورور به یې چېرته رسېږي د هغه یو بل سړی زغم نه مني، تربور حتی تربور راجګېږي، باید په دې ځای ته خوشحال د هغه راجګي د یو بل پښه وکړي. او ډېر ناخوالې لرو دې په برخه کې موږ مبارزه ده، د ښځو چارو کمیټه موږ لرو، هغې کې د موږ مبارزه او کار او فعالیت انشاءالله دوام لري، تر څو هغه خویندې چې سواد نه محرومه پاتې دي هغو ته موږ کتب توزیع کړو، کتابچې مواد توزیع کړو، سیمینارونه ورته جوړ کړو، او څنګه وکولی شو دوی ته د تحصیل زمینه برابره کړو. تر هغه پورې چې موږ مفکراتو کې وویلې تحصیل پر زمینه خلکو ته مساعده نه کړو، تحصیل له خوا نه موږ پیشرفت ونه کړو، په جنګ خو ونه شو، په جنګ خو موږ تاسو معلومه ده، بهتره معلومه ده. بل هر هغه ځوان موږ تقدیروو چې د ټولنې د یووالي لپاره کار کوي، که هغه هر څوک وي، که هر قوم وي، که له هر سمت وي، فقط موږ ته مهمه او اړینه دا ده د اسلامیت افغانیت دا اړین او مهم کار دی. مرخیل صاحب وبښئ، د دې کارونو د دې فعالیتونو په مجموع کې د دې شورا د ایجاد انګیزه څه وله، ولې دا کار را شروع کړو؟ زه خپله تاجر یم او تجارت ته ما دوام ورکوو. کله ما بعضې دوستان ولو چې دوی سره موږ مبارزه کوله، ورسره تللو به، فعالیتونه به کول، تقریبا 15 کاله تر مخته، او د دوی هغه ناخوالې متاسفانه فساد کې ښکیل یا نهادونه بد استفاده، اوس اکثرت نهادونه دي چې ناوړه استفاده کوي، خیراتونه به یې راټول کړل، موږ دوی په خپل منځ کې تقسیمول. د موږ انګیزه او د موږ خپل ټیم داسې چې راځئ حق حقدار ته ورسېږي، چې څنګه موږ وکولی شو دغه برخه کې مبارزه وکړو، او خدای ناخواسته دغه ټولنه د موږ نامبدۍ لخوا موږ بیا ټیم سره راټول شولو، له مختلفو ولایتونو مختلفو قومونو نه جوړ کړل، خوشبختانه په دې کې تاجک، ازبک، هزاره، ایماق، بشعي، ټول قومونه دي په دې کې شتون لري، اور زوړ وړکی ځوان ټول پکې شتون لري، او موږ دا ایجاد کړل څنګه موږ کولی خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. نو مغرب تاسو په 11 ولایتو کې یادوري وکړل چې تاسو شورا فعالیتونه لري، پاته نور ولایتونو کې هم پلان لري چې شورا ایجاد کړي؟ انشاءالله د دې کال تر اخره پورې به انشاءالله دا موږ اعلان کړو. موږ ته خو پیشنهادونه ډېر راغلي دي، اکثرته غواړي موږ چې موږ نماینده وټاکو، یا موږ دوی لپاره یو معیار ټاکلی ده، هغه خاص اشخاص موږ په ټولنه کې ټاکو. اول شرط به دا وي تقوا، دویم شرط به دا وي چې په ټولنه کې ښه نیک نوم برخوردار ولرسي، او په دریم با نفوسه وي. دا خلک موږ ټاکو، با له تشخیص نه دوی ټاکو او معرفي کوو هماغه کلو باندو کې او ولایتو لپاره. هغه اشخاص چې ستاسو په شورا کې عضویت اخلي، صرف عادي عضویت، هغوی دپاره څه معیارونه دي؟ ولایتو په برخه ولایت لپاره اشاره مې وکړله، هغه باید یو تعداد نفوس ولري چې موږ هغه فورمې لرو، او شرط و شرایط دي لکه تاسو وغوښتل انشاءالله تاسو سره به شریک یو. د ولسوالیو لپاره موږ حد اقل یو ځان باید له ځان سره 100 نفره ولري با استعداده، هر شخص موږ نه نیسو، غړیتوب عادي ورکولی شو، موږ مسؤلیت د ولسوالیو نسو ورکولی. دغه معیار موږ په نظر کې نیولی چې د هغې له جملې نه ویلی شو د موږ ډېره باعزته او محترمه خور د خوست ولایت نماینده ده، چې فعلا برحاله د خوست ولایتي شورا غړې ده، او د موږ هلته استازې ده، په خوست ولایت کې خپل فعالیت کوي. په هرات کې هم داسې یو خورکۍ ده چې خپل یو نهاد لري، یو مدرسه لري، بانو فاطمه فیضي چې هغه یې موږ هلته استازې ده. له سرپل نه د موږ ازبک قوم خور ده استاد زبیده روشنا، له جلال آباد نه مو همدا رقم ډاکټر تاج محمد سیال ده. لغمان نه موږ تاسو یو ورور ده ډېر با استعداده چې خبریال ده ملي ټلویزیون کې، استاد زاهد الله نورزاد. نو اکثرت مو داسې انتخاب کړي، نخبهان مو انتخاب کړي. موږ ته یو شی چې ډېر معیار او مهم ده، موږ نیک نوم د ده ذهنیت مهم ده. 100 نفره هغه کار نه کولی شي لکه یو نفر چې وکړي او مبارزه وکړي او خپل ملت
د ژمنو اوسېږي، خپل افغانستان د ژمنو اوسېږي، یووالي لپاره کړي، صمیمیت لپاره کار وکړي. دا زموږ معیار ده. بله، ډېره مننه مرخیل صاحب چې راغلی، په خپرونه کې مو زموږ سره برخه واخیستله، د خپلو کارونو پروګرامونو په اړه باندې مو زموږ سره معلومات شریک کړو. ستاسې د لا بریا په هیله یو دا هیله لرو چې یو ورځ موږ په افغانستان کې سرتاسري عدالت ولرو، هیڅوک حق یې طلب نشي، خپل حقوق ترلاسه کړي، ظلم او زیاتی نه وي، کور مو ودان، لا بریالي اوسیږي. همکارې زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی او که تاسې کوم خاص څه ویل نه لرئ نو بیا به له لیدونکو سره مخه کوو. برجان، د اول د عمرخیل صاحب څخه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنل، خپرونې ته راغلاست. زموږ بعض سوالونه حتی بې ځوابه هم پاتې سول ځکه چې د خپرونې وخت ډېر لږ دی، متاسفانه پای ته رسېدلی دی. بیا هم ډېر زیاته مننه، انشاءالله نور خپرونې کې به راسره اوسئ. برجان، که ستا خوښ وي نور د خدای په امانېدو وکړو لیدونکو سره. بله، مهرباني. قدرمنو لیدونکو، دا هم زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بیا چې تاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو پر لوی الله سپارو. ښې چارې.